ډېر مثالونه لري. تاسو ورشئ بهرنیو چارو وزارت ته، یو مکتوب پښتو نشته. تاسو د افغانستان سفارتخونې وګورئ په بهر کې، ټکی پښتو نه ده پرې لیکلی. حتی د ترکیې سفارت زه تاسو ته ادرس در کوم، تاسې نن سرچ کړئ، په ګوګل یې کړئ. حتی پښتو دري هم نه ده لیکل شوې، انګلیسي هم نه ده لیکل شوې، په ترکي ژبه لیکنه شوې. آیا دا د ترکیې سفارت په افغانستان کې ده که د افغانستان سفارت په ترکیې کې ده؟ ما څو ځلې مخکې هم په غونډو کې خبرې مې اوږدېږي، بښنه غواړم، ما دا یادونه کړې په غونډو کې، په رسنیو کې مې دا یادونه کړې چې راځئ دغه فلسفه ومنو. ژبه زموږ تاسې مخ دی، ژبه زموږ تاسې مخ دی، که مخې وبولو او دغه وبولو. نو ته چې په یو پردي هېواد کې په خپله ملي هنداره کې خپل مخ ونه وینې، ته څنګه ځان ته پښتون وایې؟ ته څنګه خپل شتون ثابتوې؟ ته څنګه د 70 سلنه توکم دعوه کوې؟ ته څنګه د اساسي قانون 14مې مادې پر بنسټ وایې چې په دواړو ملي ژبو دې مراسلات تبادله شي، زده کړې دې باید په دواړو ملي ژبې وشي، د ژوند ټولې چارې باید په دغه دواړو، هغه هم لومړی پښتو بیا دري. او بیا ما او تا د 70 سلنه توکم دعوه هم لرو. د افغانستان درې خواوې عقلا او نقلا دا زبادومه پښتانه دي. یوه خوا غیر پښتانه دي چې په هغې کې هم کابو 20 سلنه 50 سلنه 10 سلنه اوس پښتانه استوګن دي. نو له دې ښکاري چې زه 70 سلنه یم. ولې له بده مرغه زما ژبه 10 سلنه هم نه ده. ما تاسو ته مخکې د مرکز یادونه وکړه. تاسو ورشئ خوست وګورئ، تاسو ورشئ عملا ما لیدلي لیدنه ترې کړې، پکتیا وګورئ، لوګر وګورئ، لغمان وګورئ، کونړ وګورئ، خپل ننګرهار مو وګورئ. 70 سلنه دلته پښتو ژبه نه کارول کېږي. زه په ډاډمنه توګه درته وایم او زبادوم یې درته. ډېر لږ ریاستونه، ډېر لږ ادارې چې په هغه د ویښو خلکو لاس کې لوېدلي، ډېر